ماته د زړه د کور د تل خبرې ونه کړې. ماته د زړه د کور د تل خبرې ونه کړې. ماته د زړه د کور د تل خبرې ونه کړې. او ماته د ګل او د بلبل خبرې ونه کړې. ماته د زړه د کور د تل خبرې ونه کړې او ماته د ګل او د بلبل خبرې ونه کړې. صدر صاحب وی څوک تر سره ولاړو چې په بلق بلق دې خندل ورته. څوک تر سره ولاړو چې په بلق بلق دې خندل. څوک تر سره ولاړو چې په بلق بلق دې خندل ورته او ماته د سنمه د چل ول خبرې ونه کړې. ډېره مننه جي. او ماته په تفصیل سره قصه د سر نه بیا وکړه. ماته په تفصیل سره قصه د سر نه بیا وکړه او تا مې په وطن د جوړ غوبل خبرې ونه کړې. مننه جي. نو ماته په تفصیل سره قصه د سر نه بیا وکړه تا مې په وطن د جوړ غوبل خبرې ونه کړې. او درد د بدامنۍ د افغان ډېر زیات دردولی یم. درد د بدامنۍ د افغان ډېر زیات دردولی یم. درد د بدامنۍ د افغان ډېر زیات دردولی یم. او ماته دې په مینه د کابل خبرې ونه کړې. سبزی صاحب درد د بدامنۍ د افغان ډېر زیات دردولی یم او ماته دې په مینه د کابل خبرې ونه کړې. ډېره مننه صدر صاحب. د غزلو کې ګورم مینوالو غزل دی مطلع ده. وی زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي. زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي او لکه په للمه چې باران واورې په غر وریږي. ډېره مننه صدر صاحب. زما د خیال غشي رسا د زړه په سر وریږي لکه په للمه چې باران واورې په غر وریږي. او ګایل صاحب زه د جلال قایل نه یم د جمال قایل یم. زه د جلال قایل نه یم د جمال قایل یم. تورې وریځې تش ګړز ګړو سپینې اکثر وریږي. ډېره مننه جي. ډېره مننه سرتاج صاحب. زه د جلال قایل نه یم د جمال قایل یم او تورې وریځې تش ګړز ګړو سپینې اکثر وریږي. او بل شعر دی وی دا څه دوستان پکې د ډوزو او څه د ډس ساتمه. دا څه دوستان پکې د ډوزو او څه پکې د ډس ساتمه. څه مې په زړه وریږي او څه مې په ځیګر وریږي. ډېره مننه. او بل شعر دی وی ځان د زور ظلم نه ساتمه نو سبب یې دا دی. ځان د زور ظلم نه ساتمه نو سبب یې دا دی او نن خو به خیر شي خو سبا به ترېنه شر وریږي. ډېره مننه. بل شعر دی هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه. هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه. ریباره دا مې لکه مالګې په پرخر وریږي. ډېره مننه احساس صاحب. هر څه منمه خو د یو کس غیبت نه منمه. ریباره دا مې لکه مالګې په پرخر وریږي. ما د دردمندو چم ته بوځی درته سوال کومه. ما د دردمندو چم ته بوځی او درته سوال کومه او د دوی درمان مې په ګوګل لکه کوثر وریږي. ډېره مننه. او جی مقطع ده ټوله نړۍ زخمی زخمی سلګی سلګی پرته ده. ټوله نړۍ زخمی زخمی سلګی سلګی پرته ده نو څنګه په شهاب به خوشحالی نن د اختر وریږي. ډېره مننه جي. ډېره مننه. دا یو بل غزل دی جي صدر صاحب ستا په اجازت باندې مطلب ده وی زما د ارمانونو قتل عام و زه مجبور. احساس صاحب سرتاج صاحب زما د ارمانونو قتل عام و او زه مجبور وم رڼا ورځ وه او په ما باندې ماښام و زه مجبور وم.
زما د ارمانونو قتل عام و زه مجبورم رڼا ورځ وه په ما باندې ماښام و زه مجبورم سیلاب د 2010 کرونا د 2019 سیلاب د 2010 کرونا د 2019 تدبیر و خو تقدیر پکې بدنام و زه مجبور مننه صدر صاحب سیلاب د 2010 کرونا د 2019 تدبیر و خو تقدیر پکې بدنام و زه مجبور نم او په خپله نشه مستو د هر غل پکې مزې وې په خپله نشه مستو د هر غل پکې مزې وې خو دا وه چې هر ساس پکې ګمنام و زه مجبور وم او په نوم باندې انصاف و خو لیدې به پکې نه شو په نوم باندې انصاف و خو لیدې به پکې نه شو په لنډه چې انصاف پکې نیلام و زه مجبور وم په نوم باندې انصاف و خو لیدې به پکې نه شو په لنډه چې انصاف پکې نیلام و زه مجبور وم او ما ډېر که غیبتونه د ټوپک ورته بیان کړل ما ډېر که غیبتونه د ټوپک ورته بیان کړل خو باور په قلم کله مې د قام و زه مجبور وم ملنګ صاحب ما ډېر که غیبتونه د ټوپک ورته بیان کړل خو باور په قلم کله مې د قام و زه مجبور وم او مقتده وی هر یو پکې د بل د مجبورۍ موقع ته ناست و هر یو پکې د بل د مجبورۍ موقع ته ناست نو شهابه مجبور ځکه ټول نظام و زه مجبور وم ډېره مننه صدر صاحب هر یو پکې د بل د مجبورۍ موقع ته ناست نو شهابه مجبور ځکه ټول نظام و زه مجبور وم دوستان بېشمار ساتم ملګرو خو اعتبار ساتمه دوستان بېشمار ساتم ملګرو خو اعتبار ساتم او دشمن یو نه ساتم او نه ورسره کار ساتم نو که په جومات کې بې اودسه یم پروا نه لرم خو په حجره کې تېنه ځان لکه د نار ساتم او د مدرسې سره ملګرو حجره هم وایمه د مدرسې سره ملګرو حجره هم وایم او ځکه منګي سره ملګرو ټنګ د تار ساتمه ډېره مننه او زه په سمونو او په غرونو باندې هم ګرځمه نو کاڼي چې ټول کم ترې جدا کوټ او بنګار ساتمه ډېره مننه جي نو ځان د خپل خاد آباد زړګي د صدقې په نامه ځان د خپل خاد آباد زړګي د صدقې په نامه او د بل کنډر کنډر زړګي بچ د ازار ساتمه ډېره مننه صدر صاحب ځان د خپل خاد آباد زړګي د صدقې په نامه د بل کنډر کنډر زړګي بچ د ازار ساتمه سرتاج صاحب وی غوږونه دوه دي خو خالق ژبه یې ورا کړې غوږونه دوه دي خو خالق ژبه یې ورا کړې نو دې فلسفه کې ترتیب ځکه برقرار ساتمه ډېره مننه جي او مقتده جي وی د نن نه زیات د سبانۍ ورځ د سکون په خاطر د نن نه زیات د سبانۍ ورځ د سکون په خاطر او د شر شدت نه شهاب ځکه په قلار ساتمه ډېره مننه جي صدر صاحب د نن نه زیات د سبانۍ ورځ د سکون په خاطر او د شر شدت نه شهاب ځکه په قلار ساتمه سرتاج صاحب یو غزل د لبل ګورم یو زوړ غزل درته وایم دوی به نه اورېدلی د غزل مطلب دی جی بیا به نمبر سرتاج صاحب ته حواله کوم وی مونږ رقیب پیژنو ملګرو مونږ جانان پیژنو مونږ رقیب پیژنو ملګرو مونږ جانان پیژنو او مونږ د مینې مونږ رقیب پیژنو ملګرو مونږ جانان پیژنو او مونږ د وینې او د پیو مجنونان پیژنو او مونږ ته د زهرو په پیاله کې شربت مه راکوه مونږ ته د زهرو په پیاله کې شربت مه راکوه مونږ د زړګي ډډ د تندي په یو نشان پیژنو ډېره مننه جي او بل شعر دی جي چې ناصحه ماته نورې مه کوه قصې د عبرت ناصحه ماته نورې مه کوه قصې د عبرت مونږ د قول او د فعل مسلمان پیژنو ډېره مننه جي او بل شعر دی مونږ په تورو سپینو سرو رنګونو مه یروه
مونږ په تورو سپینو سرو رنګونو مه یروه مونږ وریځې د ګړز ګړوز او د باران پیژنو ډېره مننه صدر صاحب مونږ په تورو سپینو سرو رنګونو مه یروه مونږ وریځې د ګړز ګړوز او د باران پیژنو او بل شعر دی وایي زمونږ په هره بې خیرۍ کې ځان له خیر لټوي زمونږ په هره بې خیرۍ کې ځان له خیر لټوي مونږ د خپل قام داسې ښاغلي مشران پیژنو ډېره مننه ډېره مننه او شعر دی سرتاج صاحب وی چا پې پټکي خرڅ کړل او چا پې لوپټې خرڅې کړې چا پې پټکي خرڅ کړل او چا پې لوپټې خرڅې کړې په دې وطن کې د ډالرو بېپاریان پیژنو ډېره مننه صدر صاحب وی چا پې پټکي خرڅ کړل او چا پې لوپټې خرڅې کړې په دې وطن کې د ډالرو بېپاریان پیژنو او یې مقطع ده وی چتې په چل راکوي هر ځل تارو ځان له اخلي چتې په چل راکوي هر ځل تارو ځان له اخلي نو شهابه مونږ تقسیم پیژنو تالان پیژنو ډېره مننه جي ډېره مننه جي وی چتې په چل راکوي هر ځل تارو ځان له اخلي چتې په چل راکوي هر ځل تارو ځان له اخلي شهابه مونږ تقسیم پیژنو تالان پیژنو او مونږ رقیب پیژنو ملګرو مونږ جانان پیژنو او مونږ د وینې او د پیو مجنونان پیژنو ډېره مننه جي صدر صاحب سرتاج صاحب